أعوذ بالله وبسم الله شريف كالجماع فرمتس ذكره أعوذ أعوذ بالله كالجماع دعوة أعوذ زكنا وارا يا أعوذ زكلا بنجي وارا لتعوذ الصخو معناه أعوذ يا أستجيروا لي يا أتحسنوا أستجيروا كنا وارا الله يا أستجيروا زتحسنوا كلا بنجي وارا مش كلا بنك فخدای سره کلا بندي فخدای سره پناه وړ مچا څخه د شیطان معنا چې لري هغه نو چې شیطانه په معنا سره د حدود هغه شیطانه څخه اخیستل نه شیطان معنا بعید د الله پاک رحمه الرجیم دا غورځول کسوي د اسمانو تعالی او تعالی راوغورځو چې راوایستي ما داس حدود په باندې د نه لري رخصت کړی د جنت څخه چې نو ولاړ څخه دی مرس دا رقم نو مرجوب دا سره څوک راوغورځي یا سره لغت لام شي دلته خو لغت نه و معنا د اهانت پر کم سره واخص دا تفسیر یا رجیم چې دی وشتل کړ سوی دی رجم خدای وشتلو ته هم وایي نو دی رجم په معنا سره د مفعول شو نو مرجوم وشتل کړ سوی په چش سره لکه دا شیطانان چې د اسمانه څخه د استروټ وشتل کیږي فاتباعه شهاب تعقیب په قران کریم کې راځي چې هغه شهاب ثاقب هغه لمبه هغه ستوري په پسې دی پروت نو شیطان مرجوم یې څه معنا یا راغورځول کړ سوی دی یا وشتل کړ سوی دی د جنتو څخه دی راوغورځول او یا وویشتل کړ دا ترجمه شول او بسم الله سره په معنا دا شروع کوم بسم فنامه سره الله د ذات الرحمن چې دی خدای پاک مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمانانو پر کافر پر دواړو الرحیم چې دی خدای مهربان دی په هغه دنیا کې یوازې پر مؤمن نه پر کافر د الرحمن توري پنځه دي د رحیم توري څلور دي دا نو قانون دی عربیت عباره وای زیادت الفاظ شدید دلالت کوي پر زیادت باندې د معانی دا لفظ دا توري دا داسې لکه غالب د خوش غالب داسې دی غالب که د مثال طور څلور خانې څلور خشتې باسي که پنځه خانې پنځه خشتې باسي که درې خانې درې خشتې باسي او که یوه خانه یوه خشته باسي نو د الفاظ دغه رقم غالبان دي نو الرحمن پنځه خانې پنځه حرفه شو الرحیم څلور خانې څلور حرفه شو دغه په معنا کې باید وکړي ډېروالي د رحیم تر معنا د رحمان معنا چې موږ ډېرو نو څه معنا چې په دې دنیا کې الله تعالی مهربان دی پر مسلمان هم پر کافر نو ګوره د خدای رحمت ډېر تکشي کړل پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی خدای مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر په هغه دنیا کې رحمت یوازې پر مؤمن باندې رحمت کوي د کافر سره هیڅ نوع رحمت په هغه دنیا کې الله تعالی نه ورسره کوي د دې دنیا د رحمته پورې بارمال چې پر مسلمان په کافر پر دواړو څنګه رحمان و رحیم دی الله پاک چې رحمان په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر د هغه لپاره هغه سمه ده نقل کړی چې مال یو ملک حادث یو ساعد یو د دې خوا پورته کېدي بل د آخر د پلار په مخه سره ورغله هغه چې یو پوښتنه زما کول ته چیرې ځي خورا د ناوړه د کار لپاره بل ول د دې خوا چې هغه زم خورا د ناوړه د کار څخه را روان یم دا چې د دې خوا تللی هغه ول په دې پلاني علاقه کې داسې یو کافر دی چې د احسانونه عام المنفعه کارونه یې ډېر کړي دي الله تعالی غواړي چې په دې دنیا د هره بدله راکړي چې آخرت ته د شي پاتې نشي چې الله تعالی ما خو دې عمل کړی وي بدله آخرت خو دې هیڅ نه ورکړي د اخته په قیامتونو په دې حرام دي ولنو دا وس پایش کړی د مایې د غوښو د مایې غوښ په هغه کې تکستانه الله ز امر کړم چې بل د سمایان سره واخلم را ولا مرا ولا مدام د جامع کما برابر د ارمان تر سره چې برای نو اخر وخت پر دې برای برخصتي دنیا څخه دي اول نو دغه نه ولا کافت نه د خدای دا یو وجود ځکه یو د ارمان وخت لا عصب فدغه من تک یو ځای عصب کان یا مطلب کان هغه عصب ما چې پکې ولا چې دغه ارمان پاتې شي ولې پر دغه یو ګناه یو ځان پاتې نو مؤمن چې زیریږي د دې ارمان نه وخیږي هم په دې باندې د ګناه ورجیږي حتی ما په حدیث کې راځي ادنا درجه اې چې وده ته رسیږي چې دوست انسان چې ګناه فرجیږي نو الله رحمان چې ګوره پر دې دنیا هم پر مؤمن رحمت وکړي په چا باندې هم پر کافر د مؤمن سره هغه رحمت وکړي ته جنت نعمت او اماده کوي برای ول بسمي چې دلته د دې یو ګناه پاتې الته دغه چې شپکم سي د درت په فکم سي دلته لا معاف نو دا ټول اسباب دي د مؤمن د رفعت لپاره دغه انعام دی پر ده باندې رحمت دی د الله پاک پر ده باندې د کافر سره دغه رحمت چې اسباب ورته برابر کړي دي چې معلوم اسباب دي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا دنیا د کافر لپاره لکه جنت ته رقم ده د مؤمن لپاره لکه بندیخانه ده ولې دی چې دې ځای لکه یو بندي باندې چې زیری کوي چې بالا ولاړې رهایي درته ملا او رخصت شوې دی چې د دنیا سره رخصت کېږي بلکې رهایي ورته ملا او رخصت کېږي نو مؤمن دونه باک نه پکې د بلې خانې سره روان دی ولې افته د دې عهد ده چې الله پاک جنت ته بینه او خضر دې ډېر ښه ځای
د کافر خو چې دی هغه په دغه دنیا د ځان لپاره جنت جوړ کړی څه نعمتونه دلته جمع دي هغه چې بیا یې لکه بني خالي ته چې دی د جنت سیدو پروسس دی نو څونه خوابت خود د مرګ چې دی وکفار په خوراک راځي و دا مؤمنان څونه ډېر شهیدانېږي دغه نه قدر افسوس ارمان نشته پکې کېده خو زه موږ وایم څه چې خدای پاک نعمتونو کې سیدي مور په دردناکه کېږي خریده په دردناکه کېږي دغه نه قدر افسوس تاسف نشته پکې کې دوی ته د خپل ژوند دغه نه قدر ګران دي بیا په قرآن کریم کې درته راسي ولتجدنهم احرص الناس على حياه الدنيا كذا شيء شافي جاءت معلومه هذا معلومه لا يكفي ولتجدنهم احرص الناس على حياه الدنيا الا يحب في ذلك الكفار هذا حارستين دخل كفر حياه الدنيا جون دغه كذا دي قيمتي احرص الصيغه على فاك استعمال کړی به خدي اسراش چې د دنیا د ژوند دغه شو کېدی نو تر دغه وخت چې وساله دي جنګو ته وګوري چې د هغه اسمان خانیت څخه اطلاق کړی د ذکر سره برابر کې ډیره شو کېږي دا چې کله پیدا مرمي را پکې و مشتن دون اکات ځان سره یو خدای ژوند د قیمتي دي دغه جنت کې راځي دغه ځای څه ده دې ابدا راکټ ټول بربادي ولا کزر د کله چې کوم مړ کېده ورونه پر کاشي ژوندۍ انسانان سوځي دي د څه لپاره ځان د وامه ته دی راکړ دا ځلې مې دغه مې د ځان درامه څخه چې هیڅ یې زړه نه سړېږي نو دا الله تعالی مع الرحمن دی په دغه دنیا کې د کافر سره هم د مؤمن سره هم رحمت کوي کافر چې ما رسول ته جنت ونه کړی او په دغه کې د رزق سره شي هم ډېر د ژوند باندې رحیم څه دی راځي چې د خدای مهربان دی په هغه جهان کې یوازې پر مؤمن نه پر کافر دا خاطر جماعه خلاص وسم الحمدلله تعالی الحمدلله شریف چې د د نزول اولنه سورت په قرآن کریم کې څه کوم آیت اول نمبر په نشته کړي معنا چې دا لومړنۍ سورت په قرآن کې شروع ده د اساس د قرآن دوه ترتیب دي یو ترتیب د نزول دی یو ترتیب د نوشته د نوشته ترتیب کدا غدي لکه دا اوس چې قرآن چې مخته پروت اول سورت فاتحه ده الحمدلله محتوای پس سورت بقره د مثال په تور کې مثلا سورت نساء او سورت ال عمران او سورت مائده دا ترتیب روان دا د کتابت ترتیب دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورلره ورته كل ده بيحصل زمان كم تبدأ ترتيب بندي يودا ده نزول شيء بعدها غير ترتيب جلال ده القرآن الكريم شو وارد نحن محفوظ رانو بيت المعمور تفعول أسمان تكشير شو ورسو طيبات لا بد غير ده ترتيب جلال واسمه مشتبرون مگر مدك تسرع شيء وكيدي ده ظروفكم مطابقها شو وكيدي ده القرآن الكريم ده تاي آياتنا بقى باول ناصر نزلت أول وسيكر دي تأخير كنازل سوي ده تقديم وتأخير ده نزول في اتباع ويجي سنة بكيشة كذا الآخر كم آياتنا راتله ما بكيشة كم ترتيب راتله ده بكيشة ترتيب كله بمثال بطول القرآن الكريم ما بين كده آياتني أغلب الإسلام في أول سنة أغلب بكيشة وسوي أغلب سبق مور الرال وتبيان وسوي نقول ده نزول ترتيبية بكتابة ترتيبة فرق لري إنه كتابة ترتيب كذي الحمد لله لما نيسرت د نزول په ترتیب کې پنځم سورت ده دا پنځم وار نازل شوی اول وار د دې مخکې بلو پنځم دا نازله شوی او په قرآن کې څه توګه وار شروع ده الحمدلله څخه او نیمه چې فاتحه معنا شروع کوونکې د قرآن کریم او فاتحه معنا دا چې د انسان ډېر مشکلات چې وي الله پاک دې برکت سره فتح او خلاصون هم دغه مشکلات راوړي لکه د جن امراض او علاج په توګه کېږي او دا په مکه کې نازل شوی دا مکه دي نو چې مکه سره مکه سره خبره کې پرونه معلومات کړي چې په مکه ټول صورتو کې چې دي هغه مهمه خبره چې رواني رد د شرک د عقیده وي خو دلته شرک بخبيره په مکه شرک کې وارد دا څه د حرب د مکه د اسلام نو د کفار او مشرکان په حکومت د غوفه کبرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف فرا ډیر کې چې دې مقابله کوي نو مکه صورتونه چې راغلي دي په غوفه د شرک د عقیده مقابله د توحید د عقیده استقرار او د هغه بیان دا راغلي دلته دغه مضمون ګرځي نو ګوري دې مکه څخه کې نازل شوی او آیات کده آیاتونه ورته د شماري الحمدلله ترجمه تقول الحمد طول السعين جدي طول صفتونه چې دا چا ربي بالله خدای پاک الحمد لله بمعنى طول صفتونه څه ثنا وي ثنا هغه ته وایي د کلمې څخه د خپل عب چې موږ یې چا ثنا وسایل چې موږ یا رب العالمین سړي چې دی خوراک څه ډېر شي انعامونه د خلکو یا خوراک ډېر ښه دي لاوره دا صفات جمیله که څه د حمد معنا خدا ده چې هغه ثنا او ستاینه د چا وکړي د چا ښه بیان او ښه ذکر وکړي د هغه پر صفات جمیله و چې هغه جمیله هم د په اختیار کې هغه صفات نو د الله پاک دا ټول صفات چې دي معنا هغه اثار د صفات چې دي هغه اختیاري دي نو دلته موږ څه ته وخت الحمد ټول ستایو چې هر ستاینه چې په دې ځکه کې هغه ټول چا لري ثابت دي د خدای پاک ورخاص د بل چا لپاره نه کېږي که ته وایې خدای غواړي موږ یو ملا صفت
موږ د یو ښه اجي صفت دی، د یو ښه صحي صفت دی، دا خو د انسانانو لپاره دي، کوم دي چې ټوله خاص خدای پاک لري. د دې مطلب دا دی چې په حقیقت ټوله خدای پاک لري، استحقاق خاص الله لره دی. که څه په ظاهر خو بل چا ته ویل کېږي، مګر دا ټوله سزاوار مستحق د الله لپاره دی. ما خو به داسې پوهېږي یعنې دا ښه صفتونه چې سړی په ژبه باندې یو چا ښه صفتونه بیانوي، دغه صفتونه ټوله سزاوار او حق د چا دي د الله. که څه په ظاهر کې د عبد لپاره وایه، مګر په معنا کې به ته د الله لپاره د یو بنده لپاره او ستاینه ورته څه شی وایه، خو د هغه پر یو نیک صفت بیا وایه، دغه نیک صفت ورته چا ورته ورکړي؟ خو الله ورته ورکړي. لکه د مثال په توګه موږ د یو ښه ماشین صفت کوو، یو ښه د کالو ماشین د مثال په توګه موږ صفت کوو، د ده صفت چې دې وکړي بیا چې د جوړونکي د کمپنۍ صفت یې وکړي چې دا کمپنۍ ښه کمپنۍ ده، ولې خو دغسې ماشینان یې ګوره ظاهره د ماشین صفت ده، په معنا کې د صفت به کې د کمپنۍ دی. دلته هم موږ دا ظاهر د مخلوق کې د یو چا صفت وکړو، دا د هغه جوړونکي چې دغه مخلوق ته دغه رقم ښایسته جوړ کړی دی، دغه ښه صفات یې وکړي ګویا کې اصلي د هغه صفت کوي. نو ترجمه زموږ داسې کوو چې ټوله ستاینې چې دي دا ټوله مستحق دي خاص چا لره لله الله پاک لره، الله هغه خاص حق دی چې باید ورنه وویل شي. که څه په ظاهر بل چا ته وایي، په باطن کې ټولې بېرته چا ته راجع دي، الله ته راجع. ولې د ټول عالم خالق چې دی جوړونکی چې دی هغه الله دی. نو الله په دې کې دا ښه صفات یې شته، په دا ښه صفاتو کې ټول د مخلوق حمد وایي، د هغه خدای پاک لري. او که څوک دغسې وایي چې الحمدلله خو څوک خدای پاک لري، الله پاک لري، دا خو دوی چې دي دا د مخلوق ټیم په باطن کې راځي کېږي وچا لره الله لري. رب العالمین، هغه الله ربي چې دی پالونکی دی العالمین د ټولو مخلوقات. دغه د رب ټولو کې د رب معنا سوله پالنه، روزنه، د یو شي تربیه چې کوي، د تربیې څخه دی. ربي چې دی پالونکی دی العالمین د مخلوقات، دا ترجمه کړي، دا ترجمه کړي ربي چې دی خدای پاک پالونکی دی چا لره العالمین ټولو مخلوقات باندې. په دغه ځای کې بله خبره تفاسیر کوي، وایي دلته دا خبره د ښکاره کړله چې دغه علم یوه ثانیه که ده د خدای پاک د تربیې نه چلېږي، دستي درېږي. که د الله هغه اراده ورسره انن په انن ملګری نه وي د شي سره، موږ هر شی چې د خدای په اراده کې دا خبره موږ کوو، هر شی چې دی د خدای په اراده کوو. که دغه یو ګړی د خدای اراده داسې کړي بس عالم کریاب دی. داسې ولې خو ربي یې ویلی دی، داسې نه دي چې الخالق للعالمین، چې خدای پاک جوړونکی د عالم، دا ځای ونه وایي. په دې کې ځینې حکما، ځینې فلاسفه په خوا تېر سوي د هغوی دا نظر دی چې الله تعالی چې دا نظام جوړ کړي، باران او نظام چې سره شروع شو، اوس نو خدای پاک نعوذ بالله بیا هغه ورته ناست باران نظام خپله چلېږي. د مثال په توګه موږ د وټر پمپ باندې بوتل وو چې وي او باران وټر پمپ خپله چلېږي، خپله تشتمالي پر لګور ویسته کېږي او باران کوي، سړی په چوکۍ ورته ناست باران هر کار په دغونه کدا کار نه شي بوتل نه کوو. مګر د مؤمنانو عقیده دغه ده چې د بوتل وهل نه، د خدای پاک اراده دا رقم د عجله که هغې بجلي، هغې بجلي څنګه ارګډوي مصرفوي دوی خو الله دا رقم کوي، باران لکه دا بوتل چې په ووایه د مثال په طور باره څنګه د هغه خاوند ورته ناست ماشین خپله چلي. مؤمنان وایي چې د الله تعالی داسې یو مثال ورته کښېږده، مثال نه باید توضیح د هغه لپاره وي چې هغه بجلي چې موټر ته ورچالان ده، که دا بجلي یو ګړی جنس کړي موټر درېږي که نه درېږي. دغه د الله تعالی تربیه چې د جهان ته متوجه ده، دغسې لکه هغه بجلي چې ماشین ته ورلایي دغه رقم ده، یو ګړی لا د الله پاک اراده نه پکې راشي. نو الله تعالی په هر وخت کې په هر آن کې په چا باندې الله تعالی مصروف وي په دغه تربیه باندې د چا د عالم تربیه کوي. نو ربي چې دی پالونکی تربیه کوونکی العالمین د ټولو مخلوقات. عالم څه ته ویل کېږي؟ د خدای څخه ما سوا بالا که ملکه ده که نبي دي که اسمانونه دي که عرش دي که کرسي ده، هغه ټول عالم بلل کېږي. عالم معنا نقشه د خدای په وجود، لکه خود ما هغه د چوپان کیسه درته کړې وه چې هغوی لا دونه نظام چې دی دا به څنګه په عالم خبر باندې روایت نه کوي. نو د خدای څخه ما سوه دا ټوله مخلوقات د الله په وجود علامه ده، یو نقشه یې ده. نو عالمین یې جمع ولیکئ، وایي دا په اعتبار د مختلف انواع دی چې شي جمع کړي، د مختلفو اجناس یې جمع کړي. انسان یو عالم دی، پیری بل عالم دی، د مثال میږی بل عالم دی، د خر بل عالم دی، دا رقم عالمونه شته، رقم مخلوقات شته. کنې دا ګرد د جهان خو د الله سما سره ټوله یو علامه او نقشه وه، نو جمع سوي ولې دي چې عالمونه و مخلوقون. خو په دې کې مختلف اقسام ژوند کوي، مختلف شیان شته، نو په دغه یې جمع کړي العالمین. نو العالمین دا تقدام په دې باندې پوهېږي، دا جمع د ذوي العقولو دپاره ده. ته چې دا د اجناس کوې، نو اجناس چې ذوي العقولو څخه ما ته د غیر ذوي العقول یې پر ډېر وایي دا مې غضبات نو ذي عقله شی چې دی هغه خو مشرف دی تر غیر ذي عقله. نو خود ملک دی، پیری دی، انسان دی، دا خو ذي عقل دی، درک کولی شي، د شي علم راوستلی شي. نو دا یې غالبه کړه پر دې غیر ذوي العقول باندې، لکه میږی چې شو، مثلا ماش چې شو، لړم شو، هغه مخلوقات دي. پر هغوی دا غالبه کړه، نو خود هغه جمع په یو په نوم سره راوشته د پاره د ذوي العقول استعمالېدله. نو ترجمه کېدای شي متوجه آیت کریمه اوس پوره شو. ترجمه زموږ
الحمد ټول ستاین دا ټول ستاین چې ما کېدای شي متوجه ټول ولې زه وایم ټول دا معنی چې زه اوس وایم ستا دپاره چې زه وایم د الله دپاره یا 1000 کاله مخکې یو چا د خدای دپاره زما ویلې ده یا یې د بل دپاره ویلې یا یې کروړ کاله بعد د خدای دپاره وایي یا د بل چا دپاره وایي هر څوک چې هر چا له وایي خو دا ټوله په حقیقت کې چا و الله لري که تا د الله ولي خو بنده که دا د وایي د ثنا وستنه خو هغه په حقیقت کې چا الله ته ده نو موږ داسې کوو چې هر ستاینه یو فرد افراد الامر یو دا ټول حق دي سزاوار دي لایق دي لله خدای پاک لره خاص ده لره بل چا لره نه هغه خدای رب چې پالونکی و روزونکی وي العالمین د دې مخلوقاتو معنا د دې جهان روزنه چې په خپله ورکه کې نیولې اوس نو په دغه آیت کریمه کې مدعا کښې شوه هغه مدعا ده چې تا خدای پاک د ټولو ستایونو مستحق دي نو دا خو هم د ستاینې یو قسم دی چې عبادت سړی کوي عبادت کوم د محمود چا دا کوي چې هغه ښایسته یې عبادت یې کوي دا مشرکان څه کوي اخیستي خو د ده زړه د ده فطرت عبادت غواړي چې باید عبادت وکړي مګر اوس نو د ده څه لار ورکړي چا ته اور ښایسته معلوم شو اور سجده شو یاره دا چا ته لمر ښایسته معلوم شو لمر ته به سجده شو چا ته یو حیوان ښایسته معلوم شو هغه ته به سجده شو چا ته په انسانانو کې یو بزرګ سړی ښایسته معلوم شو هغسې مجسمه جوړه کړي بت یې جوړ کړي هغه ته سجده دا شرک خو د دغه ځای دی د انسان طبیعت لکه نس چې وړی کېږي ډوډۍ غواړي د هغه رقم دا د انسان دماغ عبادت غواړي تقاضا ده چې باید عبادت وکړي مګر اوس نو چې دغه تقاضا دی پوره کوي لکه زلاته شوې لکه کښتۍ چې ونیسي به چکر ته لاس وواچي په خوله دا نو کار دی خو خطا دی خو دی دماغه کار نه کوي کفار دغه رقم دی خو زړه یې غوښتنه کوي چې دی باید عبادت د بندګي وکړي مګر یا پلاره د بندګي ځای ځینې خلاص څوک حیوان ته په سجده دي د آس عبادت کوي څوک د مثال په توګه د اور عبادت کوي څوک د لمر کوي څوک د سپوږمۍ کوي ځای غلط که یې غوښتنه صادق ده چې د غوښتنه غواړي د عبادت مؤمنان چې د انسانان چې دي د هغو د دغه غوښتنې د پوره کولو لپاره د پاک رسولان راولېږلي چې عبادت خو ستا زړه غواړي چې دی باید وکړې مګر ومو چې د هغه رسول لپاره چې دغسې د الله پاک عبادت نو مال چې الله پاک د ټولو ستایونو د ټولو ښایسته صفتو خاص مستحق دی نو په دغه معنا چې عبادت خاص باید د دوی زړه چا ونیسي دا یې مدعا کېښول اوس هم دا مدعا چې خدای پاک د ټولو ستایونو مستحق دی ودي د دې دپاره دلایل پېښي اول دلیل رب العالمین چې په دا خاطر باندې خدای پاک سزاوار د ټولو صفتو دي چې پالنه د عالمیانو څوک دغه کفار چې د ټولو کفارو څه پوښتنه وکړي په قرآن کریم کې راځي وایي که ته پوښتنه دې وکړي چې د اسمانونو مځکې چا پیدا کړي دوی به خپله جواب ورکړي لیقولون الله په قرآن کریم کې دا تفسیر باندې راغلی دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لیقولون الله که ته پوښتنه دې وکړي چې د مځکې او اسمانونو چا پیدا کړي دا مشرکه څه دا کافره څه دا بوجهله څه هغه خدای پیدا کړي خو دا عبادت فقط خدای ته نه کېږي مه یو جهه ته بل چا ته باره نو ګوره دی رب د عالمینو نو یو دلیل دا پېښ کړي چې خدای په دغه د ټولو صفتو د ټولو عباداتو د دې سزاوار ولیدي خو رب العالمین نو چې رب العالمین یو څوک هغه د چا باندې عبادت وایي دا یو دلیل تفسیر الرحمن الرحیم دا بل دلیل پېښ الرحمن چې دی خدای مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دی خدای مهربان دی په هغه دنیا کې یوازې پر مسلمان نه پر کافر دا بل صفت پېښ کړي نو چې څوک دغسې رحمان او مهربان هغه د عبادت وړ نه یو خو دون رحمت دی د مثال په توګه موږ به د کوچنی مثال پېښ کړو پلار پر زوی باندې خورا رحمت او شفقت نو دا زوی که په کفارو کې هم خلک ملامت کوي ملا دې ما داسې د پلار په کول نه کړه په پښتنو کې چې مې خلک ملامت دي که دا د اسلام د نظره د دې نه نظر به سره قطع کړي چې د اسلام دین نه یې ګواکې نعوذ بالله چې قرآن درسره نه وي هم په دا کفري نظامو کې دغه رقم د زوی خلک ملامتوي چې د پلار په مقابله کې راپورته د پلار نافرماني کې دا د عقل تقاضا دی ولې پیلو کړی ستا باندې څومره شفقت لري ستاسې زړه لویږي نو دا رحمت هم یو علت دی د دغه دپاره چې باید دغه چا باندې چې رحمت کړی چې دغه د هغه راحم دپاره چې شي مطیع فرمانبرداره شي نو دا یې بل دلیل وایي چې الله پاک رحمان دی پر مؤمن او پر کافر په دواړو په دې جهان کې الرحیم چې دی هلته مهربان دی یوازې پر مؤمن نو پر کومه ځای چې عبادت بل چاته کوي عبادت پر ما ته کوي او ارحم الراحمین ذات خدای ته عبادت مسلمي ته مثال په توګه او ارحم الراحمین ذات خدای نو ارجوك ارحم الراحمين انا تبعت شو عباد جزائر وام دجل فرجه خبر فيك الحمد لله يا رب العالمين سو بدل دا بدل الرحمن الرحيم انا فاكت لي مهربان دي فجيل ينكر مسلمان فركاتر الرحيم فري مهربان فاودني كانت مسلمان فركاتر بدل مالك يوم مالك انا فاك مالك دي خالد دي يوم الدين ده ولد الشهاده جزاء الدين اصلي بديته جزاء دي شي بدته
دې خبر خو وایي نو دا یو ویږي یو ورته مضاف چې هغه غرض د جزا غرض د جزا نو قیامت کې اصلي ټول جزا یې لري د حدیث مضمون دا رقم دی پښتنو هم سره مشوره کړې دي په خلکو کې چې د کلیو د ښکارولو حساب نه د کلیو د ښکارولو دا معنی په وضو کې چې ځینې کلیان د ښکار نه لري ځینې ښکارولي دي دغه ښکارول هغه یې ظلم نو دغه حیوانات دا په ورځ قیامت هم هغه د ظالم او د مظلوم کسات الله پاک سره ورکاږي دا ژوندي کېږي چې هغه کسات یې وختي وروسته به باندې بېرته خاورې شي جنت نه دوی نه ځي وایي په دغه وخت باره کافر چې دا الوینې دي حیوانان ده نه دي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا دلته دی ارمان کاش چې زم خاورې شوی دا زه څنګه ښه خاورې شول هغه زمری و بل و دا ظالم و مظلوم دا خاورې شول هغه خپله جزا کوي دا در خاورې شول زه به څه کوم چې خاورې کېږم هم نه په جزا کې ولاړې په قیامت کې دا په بدالاباد لپاره ولاړې ګورې قرآن کریم هلته وایي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کافر به وایي چې یا لیتنی کاشکې خو زه چې شوی کنت ترابا زه هم خاورې شوی وایي په خاورو باندې اوښتلی وایي نو دلته ما ویل چې مالک یوم الدین یوم الدین اصلي خو جزا خو دې نیکن ګایله د اعمالو جزا شته که نشته پوره جزا چې ورکول کېږي ګرده جزا چې د هغه چېرې په ورځ باندې د قیامت د ټولو انسانانو حساب د ټولو مخلوقاتو حساب کول کېږي نو د قیامت په ورځ باندې کوم نوم کښېښو یوم الدین کښېښو ورځ د چا د دین د جزا چې بدله ورکول کېږي نو په هغه ورځ به چې چا لري وایي الله پاک په ورځ باندې د قیامت غږ خپله الله پاک وایي لمن الملک اليوم وایي نن پاچي چا لرله چې څو پاچیان د دنیا چا جنګونه به سره ټولې ول زه پاچیان بل ول زه پاچیان نو الله وایي لمن الملک اليوم نن پاچي د چا ده هېڅوک به نه وي ټوله به مړه وي عزرایل علیه السلام به نه مړي یوازې الله پاتې نه ملکه پاتې نه پیری پاتې نه نبي پاتې نه شیخ ووایي هېڅوک نه پاتې ټوله مړي نو د جواب څوک نه وي بره خپله الله بېرته ودان ته جواب ورکړي برای الله الواحد القهار پاچي نو د هغه خدای ده چې واحد دي تنها دی یوازې او قهار په ټولو غالب دی دا جمله پراته دي الا ویم زه ژوندی یم حی ان الله حی لا یموت خدای پاک داسې یو ژوندی دی چې هېڅ مرګ به دلته نه راځي خوب به ورته راځي لا تأخذه سنة ولا نوم نه الله پاک ته پریشاني پېښ وي چې یو وخت یې خوب راسي هغه خوب هغه اوایلو ته سنه ویل کېږي نه نوم سمدم خوب چې ډوب بدسي الله وایي دغسې دغه پاک پر ما نشته مرګ نشته سینه ورلره نشته معنا پریشاني ورلره نو هغه الله چې دی په دغه ورځ باندې پاچا مالکي چې دی خالق دی یوم الدین د ورځې د جزا په ځینو قرآتو کې ملک راغلی دی دغه ځای دغه ټول ورس میم داسې ولاړ زوار مالکي یوم الدین په ځینو کې ملک میم زوار لري ملک سره ولاړ نه دی په ادب سره بارونه بیا معنا شوه چې پاچا دی یوم الدین نو د مالک و د ملک عکس د ملک معنا پاچا مالک معنا خاوند نو د ورځې د جزا قیامت ورځ د الله پاچا هم دی الله پاک خاوند د منکسرې هم دی په دواړو ترمنځ باندې صحیح کېږي نو دی خاوند د ورځې د جزا دی نو دا یې دلایل پر پېښ کړي داسې زما په خبره اوس کې دا یې سپوه سه الحمدلله دا مدعا سوه د ټولو صفتو د ټولو ښو الفاظو سزاوارو مستحق الله دی ولې دی خدای رب العالمین دی نو په دا خاطر دی بل څوک رب العالمین ځان پېښ رب العالمین رب العالمين السماء وكفار فجأة خليج سربيا يا الله الرحمن الرحيم لما يقول سوق نصف عبادته وصفاته رحمة خاوند عبادته حمد عبادته مالك يوم الدين إيش الجزاء بزاف الداس الفلسطين مخبر كيف يعني عبادة بشفاعة ذلك بشر السنوي دا قد دلائل كثير كمدعاة ثابتة كذا شو مدعاة ثابتة شو دلائل كثير في وصف قديما تفريقي أرنو إياك نعبد إياك خاص وكالا نعبد موج عبادته دا د عربي ژبې قانون طالبان مجنون په دې پوهېږي اصلي خدای رقم دی چې نعبدوک دا ایاکه مفعول دی هغه د نعبدو وروسته هغه کې ایښول کېږي د معانیو په اصطلاح کې چې هر شی مؤخر را مقدم وي چې عبارت تخصیص فایده کوي لکه پښتانه چې وایي خبره بله نه ده دغه دلته دغه رقم خبره اوسه چې ایاک نعبدو خاص الله ته موږ عبادت کوو بل د الله څخه ما سوا عبارت ما نفس راواخلو د جبرائیل سره راواخلو جبرائیل د الله پاکو ملایکو کې هغه مقربه ملایکه دا په ملوک ټولو کې راشي په انسانانو کې راشي چې رسول علیه السلام ته رحمت للعالمین دی دا په دې ټولو انسانانو کې د هغه ولي و تر آدم علیه السلام په دې ټولو نبیانو کې ولاړ شي نه په ملوکو کې نه په انسانانو کې د عبادت څوک واجب نه دی هېڅوک نه دی په دې ټولو مخلوقاتو کې نو ایاک خاص وتعالی نعبدو موږ عبادت کوو د ایاک نعبدو نه غوښتنې کوو خاص تا لره موږ عبادت کوو د بل چا نه کوو دغه ورسره واجب ولې چې هغه نه پې هم ښکاره شي د بل چا هغه کسره نه کوو عبادت نو باره که لمونځ دی موږ خو د عام خلکو په دې کې په خاصه عبادت رامنځته ته وایي که لمونځ دی که د حج دی که د روژه دی که د زکات دی که د جهاد دی د مثال په طور که د نور اذکار و تسبیحات چې کوې که د نذرونه د نذر هم عبادت دی مننه چې کوي وایي زما وایي د مثال پر څلور رکعته لمونځ پر ما ناست یا یو پسه پر ما باندې ناست
دغه شیان چې دا نظرونه دا عبادت شو یا لکه قسم اخیستل د الله نوم شهیدول دغه ټوله کې به غیر الله ته وکړو مشرک بلل کېږي. نظر به د غیر الله لپاره خو نظر عبادت دی. د المختار زموږ د فقه مسله دغه ده. بارا که دا نظر د بل چا پر نامه وکړي د ملاک پر نامه یې شی نظر کړی د یو بل ځای په نامه نه کوي د پیري میرین نوم دی فرعون مرعون نوم دغه هغه په چا پر نامه یې نظر کړی دغه سم نه په شرک دی المختار. وایي ته څوک دا نظر خو عبادت دی او عبادت هغه چې ایاک خاص تا ته نعبدو موږ عبادت کوو. په دې خبره ما طالبان ډېر ښه پوهېږي چې ایاک یې راته نقل کړي دي د حسد لپاره چې د بل چا لپاره موږ عبادت نه کوو. نو عبادت کوم شیان دي؟ عبادت یوازې لمانځه ته نه ویل کېږي، نه یوازې دا سړي چې پر رویته باندې ناست. عبادت د اسلام د دین کوم طاعات دي دغه ټوله لکه نظر شو، مال قسمونه اخیستل شول، د حج روژه و زکات دا اذان دا ټوله شیان چې دا خاص الله لره دي دا به د غیر الله پر نامه نه وي. غیر الله نه مال کې نبي علیه السلام یادوي کې ملک یادوي کې بل کورو ملنګ یادوي د هغه پر نامه به نه وي. یو دا رقم چې الله ستا دپاره ما یو څه نظر کړي دا پسه ما نظر کړي دي ثوابونه یې فلاني بابا ته بخښل دا د روا دي دا نه دي. نظر دغه دی چې هغه بابا یې اخیستل فلاني بابا پر نامه باندې نظر دا لکه ذبیحه د یو سړی علالوي یو پسه دلته به راوایي د فلاني بابا پر نامه باندې تاسو لپاره مردار دي د غیر الله او ما اهل به لغیر الله. په قرآن کریم کې راځي چې د غیر الله لپاره اواز وکړي هغه حرام. او که ته وویله چې الله اکبر الله اکبر دا نه مې فریاد کړي وروسته به راغله ثوابونه یا خپل شیخ ته بخښلی یا رسول علیه السلام ته بخښلی د مثال یا ټول امت ته بخښلی هغه د ده کار دی چې واره واره په هغه ذبیحه کې نوم د الله یاد نو د هغسې نظر هم دغه رقم دی چې واره واره د الله پر نامه یو شی نظر کړي وروسته کې حساب بل چا ته بخښي هغه پر نامه دا چې واره واره منل و نظر د بل چا په نامه کې د یو خپل شیخ یا د نبي علیه السلام پر نامه یا د جبرایل پر نامه د هر چا پر نامه چې چپ د الله څخه بس هغه شی هغه واره په شرک راځي په ګناه کې راځي غټه ګناه وزن کېږي. نو ترجمه دا شوه چې ایاک خاص و تا ته نعبدو موږ عبادت کوو چې عبادت نه کوو دا دا کړه هغه تفریح و ایاک نستعین. نو په عبادت کې دونه نري چې معنا یوازې عبادت سرته رسولی شي خپل عاجز ته بنده ښکاره کړي چې ایاک خاص تا لره ستا څخه نستعین موږ کومک غواړو یا الله پاکه دا کارونه ماله بس وکړه چې زه به دا خپل عبادت خالص تا لره ګرځم الله پاکه چې ستا امداد نه کېږي. و ایاک خاص تا څخه نستعین موږ کومک غواړو. په کوم کار کې د نستعینونو پرې نه دي ذکر کړي چې په کوم کار کې به موږ تشي کوو دا کومک غواړو. وایي دا یې د دې لپاره نه دي ذکر کړي چې په هره کار کې به تشي غواړي کومک غواړي. اهدنا الصراط المستقيم. نو ګور بعد مدعا یې کښول دلایل پر ور پر دلایل یې دغه تفریح راوکړه چې الله پاک د دغو نسبتو خاوند دی چې رب العالمین یې مالک یوم الدین یې ارحم الراحمین یې. نو موږ بل چا ته عبادت ولا کوو دا څه صفتونه ګرځه په تاکي ته موږ عبادت یوازې ستا حق شو او خاص مستاته په مقام غواړو چې مالک یوم الدین رب العالمین تربیه د عالم څوک دی خو د الله یقین چې الله تربیه د عالم کې په مخ د څوارته څومره مربي دي هغه څه په مخ وایي. د مثال په طور په باغ چې دښته تږی شي د چا څه اوبه غواړي خو د باغوانه څه غواړي هر څوک چې باغوان هر څوک چې مربي دي هر څوک چې پوجي کوي د هغه څه اوبه غواړي که د اجنبیانو څه غواړي د اجنبیانو څخه یې نه غواړي. نو د ټول جهان مربي خو به ویله چې رب العالمین خدای رب دی نو کومک هم خاصه چا څه ورته کېږي نو څه به ورته کېږي د غیر الله څه به کومک نه ورته کېږي. مګر په کومک کې د یوه خبره یاده سره ساتي یو کومک غوښتل ما فوق الاسباب دي یو ما تحت الاسباب دي. ما تحت الاسباب دغه ته ویل کېږي دلته د مثال پر یو بنده ناست دی هغه په خونه کې کومک راسره وګرځولی رئیس مسکین دلته هېڅ ګناه نه ویل کېږي خو دغه اسباب د دنیا دلته کومک راسره پیسې به کور راکړي یا راسره مثال په طور خټې کومه کومک راسره وکړي. یو ما تحت الاسباب نه دي ما فوق الاسباب چې اسباب په کار نه وي ته کومک غواړي. لکه څنګه لکه د مثال ته دلته یې بل سړی چې دی هغه یا ژوندی یا یې مړ په غزني کې ښخ د دغه ځای نارې ووایه چې راورسېږي دغه ما فوق الاسباب دلته ټلیفون ستا دی ورته رارسېږي دی ورته راالوځي دی ستا خبره څنګه اوري دغه د غیب اورېدل دا خو د الله پاک کسب الله پاک سمیع دی علام الغیوب دی دی د دغه ځای کوم کار مخابره سره کومه څه په مابین کې هېڅ سبب نشته. نو چې هېڅ سبب نشته د اسبابو کار کول دا خاصیت الله دی. الله پاک وایي چې اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدای پاک دا کن فیکون قدرت استعمالی چې هغه یې څه بس کېږي اسباب نه غواړي ور دا د الله پاک خاصیت دی د کن فیکون قدرت. ته چې د غزني څخه دلته کومک غواړي خو معلومه ده چې په دغه شیخ که بډې که ژوندی دی د کن فیکون قدرت ته ثابته یې چې هغه د خدای پاک خاصیت هغه یې ثابت کړي که د هغه دی چې کومک ته په کومه ذریعه علت کېوه شي نو چې ذریعه پکښې کې نشته ولې خو نه اوري ستا خبره نو چې نه د اورېدل یې د دې ځای څخه شتي ورنارې کړي حتی که کبر ته ودرېږي سبا ورته ما سره کومک وکړه دی کومک چې وایه ورسره کومک وسره خو خپله راته لږ ګزه خبرله یو دا رقم ده چې ورته خدای پاک که د ده په برکت باندې زما کار وکړه دا جلا خبره
هغه نه یا دغه څه د څه غواړي دلته مفوق الاسباب مفوق الاسباب کومه کوشل دا داخلي شي نو دلته وإياك خاص تاسو سره علم کومه کوړه دلته ما سوا د بل چا څخه مفوق الاسباب کومه نه غواړي ولې ما دا خبره سره جلا کې څوک وایي وایي د خدای پاک چې دوستانو په برکت کې زما دا کار وشي په دې کې څه ممانعت نشته روا دي یو دا چې د خدای دوستان چې زما کار راوځي د خدای دوستان کار څنګه هو کله دا خبره راوړي چې دوستان خو یو په شغله کې پروت په مغرب کې پروت دا ګر دا خبره څوک ورسېږي دیو د خدای په دربار کې دې شفیع کول هغه دا خبره شفیع کول به دا رقم یو داسې شفیع کول چې باره خو خدای مجبور دی چې دا ګر د دیوار وسته نو خدای پاک نه دا څه وایي خدای ګر د ملنګانو ته شفیع کړي دا رقم بیا ګناه خدای مجبور نه دی خدای به دا ګر نه راځي نه کوي خدای دغه څه قادر مطلق ذات نو ته به یو عجز کوې چې الله پاک دوی خو امیر عبادت کړي که چېرې تا ته منظور وي د دوی په برکت ما کار راوکړې دی به مجبور نه ولی چې دا مې ورسېږه الله خدای مجبور وسپاره نو بیا چېرې به بله باندې تلای شي د هغه رقم باندې دا تلګرام خلاص و چې خاص ستا څخه رسېږي موږ په مخ غواړو په پای کې وایي اهدنا الصراط المستقیم اهدي بله دعا کوي چې خدای پاک راوښیه ما موږ ته الصراط المستقیم سیده لاره صراط لارې ته ویل کېږي په عربي کې مستقیم سیده ته ویل کېږي سیده دا معنه سیده دا رقم لوړ وجوري نه دا رقم ته راوځي مستقیم دغه سیده ده لکه تاسې دغه کې سیده نه داسې کډوارې لري او د پورته کښته لري نو مستقیمه لار ورته وښیه مستقیمه لار دغه د دین نه دغه قرآن چې راغلی دی بس دغه د ټولو دغه کلمه جواب ما خبرت کوم توجه اهدنا الصراط المستقیم بنده غوښتنه وکړه چې خدای پاک ماته سیده لار وښیه دا زه دغه ټول قرآن د پاک پورې چې باره دا وایي دغه جواب د دغه آیت کلمه دی تاسو راته مستقیمه غوښته داسې ورته کړي دا قرآن نازل کړو دغه مداره اوس نو که څوک په دغه قرآن عمل نه کوي شا ورته وګوري اهدنا الصراط المستقیم وایي د دې مثال دا رقم دی لکه سړی چې د چا دروازه ور وټکوي چې ګوله ډوډۍ راوړه یا د ملنګ خیر راوړه د ملنګ نیاز راوړه هغه چې راووتې د بوټو کړه پیسو خیر راخیستې ملنګ ولاړ چې بیا نه کوم وایي دا هغه ټول هغه ته ډېر درد وایي ډېر بد سړی زه چې ستړی هم کړم شی مې مړه واخېستې بیا ولاړ غواړي ورته د جنت دلته هم عرفات پر دغه خلق ته عذاب وایي ته څه شی غواړې اهدنا الصراط المستقیم مستقیمه لاره دې غوښته ما مستقیمه لاره چې قرآن مې در واستاوه او اوس ته قرآن کریم سره عملي کوې نه عملي د کفر قانون دي که څه ته متوجه نه قرآن کریم قانون دې دغه لپاره لاره واستاوه تا غوښته صراط مستقیمه راکړه سیده لاره راکړه اوس چې چا وګرځوي د نیک اعمال مثال یې تشبیه مو داسې وکړه وایي نو لکه ملنګ چې دروازه ټکول یې خیر غواړي چې ورته راغله دې باره نه کوي بار دې تللی خبر دې اخر داسې نو الله پاک وښی اهدي راوښیه ما وموږ ته الصراط لاره المستقیمه چې سیده برابره ده اوس دې مستقیمې لارې تشریح کړي چې کله برابره ده والصراط الذين أنعمت عليهم دا بیان کړي د عطف طلبه یا له هغه لاره الذین د هغو کسانو انعمته چې تا انعام کړي دي علیهم پر دوی باندې چې تا په کوم چا باندې انعام کړي دي د هغو کسانو لاره راته وښیه په دې خبرو باندې پوهېږئ انعام یې ولته مجمل دی پکې چې څونه قدر انعام انعام د الله پاک چې په قرآن کریم کې بل ځای وایي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها په سورة إبراهیم کې د آیات دا راځي وإن تعدوا که تاسې وغواړئ چې وشمارئ نعمة الله نعمت الله پاک چې په تاسې باندې کړې دي لا تحصوها الله وایي څوک یې نشي شمارلی زما نعمت ولې شته شمارې زه به یې مثال درکړم دا هر سا چې انسان دا کار خو نعمت که دا د سا کښلو نعمت دغه الله پاک یې خلال بټن پر وایي لکه د بجلي ده چې مانه باس خو هغه ګڼې خلک ځینې ورته دي بلې هغه سترګې پټ کړي بیا وچېږي دغونه قدر کار رانه کېده سترګې یې ژر په بکو چوکۍ به راوچې لږې پاتې نشي خوله یې سره ټوله کړي بیا وچېږي بالا جام شي پر هغه ځای نو د الله پاک دغه هره ساعت چې تا ته درکړي دا نعمت ورته اوس شکرونه او حمدونه ورسره وایه په د ساعت ترې بیا نشي وکړی خو چې هره ساعت ته وایه الحمدلله به ورسره الحمدلله الحمدلله خدای پاک پر دغه حفظه حمد پر دغه هغه د ډوډۍ دی هغه د سترګې دی هغه د غوږونو هغه د هغه نه پاتې دی نو الله وایي ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اوس نو موږ په لازم نعمتونه دغه بولو امن څونه غټ نعمت نن په دې دنیا کې زموږ د څوک نه کې ور اخواته شي داسې خلک چې دا نشته خوب نه دي نه دو نه آیا ټول دې چې اوس مړ کېدل که بیا مړ کېدل ډوډۍ نه راخوړل دغسې به درسوي او دا ته د مثال یو غټ سړی ګاللی شي اوس کوچنی زنده کوچ سره کار کوي کوچنی دا ټپي د دوا وسه نه لري چیرې وړي په څه شي وړي پیسې هم نشته بل شی هم نشته هغسې مسکین دغه زخمي دي ښځې هم پرته د مثال د بل ښځې به د مثال عیار نه جوړېږي هغه موټر نه کېږي هغه محاصره دي د اوبو د ربۍ د باندې کار دغه شیان سړي خپل ځان را هر څه کوي هغه وایي چې الله پاک موږ اوس څه شي غواړو کنه خو تقریبا لکه دلته چې په جنت کې اوسېږي وزا تیاره چې دا د هدف نه دي دا بیا یو مسلمان د دې خامخا له دغه څخه ولاړ د اسلامي ژبې د مسلمان په امداد کې د امداد کې سره ولاړ د دې ملکو ته راوړي
دا به د په خرابي کې ځي د هر اسلامي ملک اصلحې چې د په پراغ ملک به کارېږي دا د کفارو لپاره نه دي جمع شوي هر اسلامي ملک دا استثنا په دې کې نشته دوی چې دا ګدامونه ذخیره کړي یا تیارېږي د خپل د رعیت لپاره د کوم اسلامي ملک پر بل کافر باندې استعمال شوی دوی په تاریخ کې وشي دا ټول ولې د کفارو نمایندګان دي ناست په دغه رعیت کې ورته کارېږي چې معنا د اسلام یو کار نو ما دا ورته ویل چې دلته موږ وایو صراط الذین انعمت علیهم لار هغه کسان چې انعام په کوم انعام څون انعام د انعام پای نه لري الله چې تا انعامونه پر کوم کسان لار مخه وشه د دې تفسیر په قرآن کریم کې یو بل آیت کریمه کې سوي دي انعمت علیهم ولا لا هغه په دا سورة النساء نشبتم آیات په هغه ځای کې الله پاک د دې بیان کړی هغه چې من یطیع الله والرسول څوک چې اطاعت الله او رسول وکړي فاولئک مع الذین انعم الله عليهم دا کسان هغه چا چې الله پاک ورو انعام کړی دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا په سورة النساء کې نشبتم آیات چې د آیت کریمه تفسیر کړی دی اوس موږ له صراط الذین انعمت عليهم دا هغه کسان الله راته وشي چې انعام کړی په ترجمه کې درس به دی اهدنا وشينا الصراط لار كما لار المستقيم سبع برابر لار صراط لار الذين دعوا كسان لار وشي انعمت دغه کسان چې دا ته انعام کړل صراط الذين مضاف الذين په محل کې د جار دي دا غیر المغضوب دا هغه څخه بدل دي نو چې د الذين څوک دي غیر ما سوا دي د څخه المغضوب دغه کسان چې په غضب خاصو المغضوب چې غضب سوي عليه پر دي باندې چې دا څوک دی يهودان مغضوب عليهم هغه څه ویل کېږي چې دماغ کار کوي پلټنه یې کړې د لار معلومه ده چې حق خو دغه ده بشر لازم نور د خپل قوانین روان دغه مغضوب عليهم چې سر دې خلاصېږي ځاګر په خبره به کله نه څنګه مغضوب عليهم په خبره به هم خو یې اوس دې وجه خپل د خبرې چې ور دا هغه کم خو نه کېږي مقدار خپل خلاص کړو په خبرې کوي چې راګري کې بدلې چې برابر هو دغه څه نو چې دې کې وجه کوي هغه مثل اصل خاطر دا کافر في سیو کې شاوته برابر دي نو مغضوب عليهم دا کسان چې صراط لار د هغه کسان چې انعام تفر کړی دي د دې څه تفسیر کې سره غیر المغضوب دا منعم عليهم کسان ما سوا دي د چا څخه المغضوب دا هغه کسان چې غضب رسوي دي عليهم قضي ولا ضالين او ندعو کسان دار الضالين چې ګمراهان دا هغه څوک دي چې د خپل تفکر سره نه لیکل دې سره په لټه نه دي چې حق پیدا کوم یا نه پیدا کوم لکه خر فقط ما زه مراد علا دې خپل سوچ نه وي چې خبر د فکر د خبرې پای شي نو خدای ته غواړي چې مغضوب عليهم دې کسان لار نه بل چې انعام پر کړی یو کسان لار ته وشه فدې پنځم هدف کې دا کارو چې درې ډلې الله پاک دې الحمدلله کیږي یو مؤمنان چې الله انعام پر کړی چې هغه نبیان شهیدان صالحان صادقان دغه څلور ډلې چې ما د سورة النساء په نشبتم آیات قرآن کریم کې دغه ځای ویلي چې منعم علیهم دغه څلور کسان دي دا نور نه دي منعم علیهم دغه څلور ډلې څه ما سوه انبیا سوله او صادقان سوله شهدا سوله صالحان سوله شهیدان پکښې کې راغلي د دغو څلورو کسان الله پاک یې پر دغو ما نعمت کړی او څونه نعمت ما نعمت یې پای نه لري صاحبې د دغو کسانو لار راته وشه د دې څه ما سره که مغضوب علیهم دي چې یهود که غدادي دي چې نصارا دي د دغو دوو کسانو لار مه دغه څخه نور څه هغه دواړه په ګمراهي کې دي ولې د الله پاک بندګي کې د الله پاک د نظام څخه سر غړولې نو دغه د الحمدلله ترجمه شول او دې ته القرآن وایي القرآن دا سوله چې ما د قرآن کریم هغه مهم مضمون چې دي چې هغه وحدانیت یې شروع یې هغه ورته الحمدلله رب العالمین الحمدلله ټول الله لره دې ثنا وستعیني ولې الله لره دې دلایل یې کول نو چې ټول خدای له رسوله نو عمل باید اظهار وکړي چې ایاک نعبد خدای پاک موږ ته عبادت فدې کې یو بل د سکانو مسله راغله وایي سړی چې ذکر کوي ګوره موږ ته راغله ذکر راشو کې الله تعالی نوم یفشي الحمدلله فسي رب العالمین دا خپل ذکر الرحمن الرحیم دا خپل ذکر مالک یوم الدین دا خپل صفات بیانول دغه صفات چې بیان شي سړی چې ذکر ډېر وکړي باره خدای پاک داسې ورته حدیث لکه ویني چې ګوره مخاطبه کې وایي ایاک نعبد دا بس غایب حساب فدې دا طالبان کوي دا نو کې دا په ونه پیر اسماء ظاهره چې دي حکم د غائب دي ګرځنو په اسم ظاهر کې نو رب اسم ظاهر او الرحمن الرحیم اسم ظاهر او مالک اسم ظاهر دا ګرځي اسم ظاهر حکم د غائب لري مګر ایاک نعبد چې راوځي برای مخاطب ایاک خاص خدای قال دا تا دا په دې چې پستور دی چاته ګوري نو دا عارف چې ذکر ډیر کوي په خالص نیت باندې تا دا غلط چې ایاک نعبد برز خدای چې ویني نه په مشایخ په پلانې کې پانی په ناس فانا في الله درجه ده په دې چې په دا تسوق په دا طریقه کې نو دا ایاک ځای ته باندې په دا د ذکر رسته چې دغه نه کده د تسلیم کې علاقه صفاتونه ټول ثابت دي بار نه د خدای په عبادت پر دار کم کې انك تراه نو لازم دا حدیث راځي نه جاره سره ولته د خدای دا عبادت کوي انك تراه لکه چې خدای پاک نه هم ته خدای نه خدای عبادت دا څه
وذي دغري إياك نعبد ترى وإياك نستعين فأكيد مخاطب إذا خبرك بشكل أو دي سورة تعليم المسألة دغرهم بالمسألة تعليم المسألة ولي بندك دسمال كمر وش خدای تا سوالونه که دغه تر دوار دوار بده چاس وختونه کويای څوک چې چاس څو دوار دوار وخت هغه څه وختونه وکړي چې دا خو مثلا دوار ولا دا ورست خپل حاجت ونه کوي د سوال طرز دلته بنده ته خپل خاص مخصوصه مرة رفع حمد لله شكر الحمد لله خدای پاک خدای رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین برای مستعد عبادت خپل قابل يمن زبل ده زبر طولات اولاد ذاكرونه وقت ما مكه بستاسي على باقي الصغارنه او كزما تشي عبادتين بكالري برای فقط خپل خاصه او يفكر نسبه ولا هرس بتنو بيان درخواستي وسبرا وكش يفكر خدای پاک ده بعد ما ده غالي کوي چې ستاسو عبادتكم ستاسو کومه چې مستقيمه لار او شامل د لارې نه لا مكلف خدای پاک مش مستقيمه لار ورشه دغه د فاصله پایکی واسمه الحمد لله تعرف پایکی امين بس یو صحابي وایي چې نبی عليه الصلاه والسلام مشتو یو بندات اسمال کې د خدای څخه دا اسئله حاجزته بشكل كبير ما بيسوالون يسوالون كلامنا أولا في يحتاج إخراج المناجات وذيك النبي عليه السلام من صحابي ومجنين والنبي عليه السلام بعد قبول بيوسد بالاستجابات هو كرسي مغروك يا مخبر ولا جواب نقول صحيح شو يا رسول الله مهري مش مخبر ولا النبي عليه السلام المخرج إذا كان أحدين دفت الحمد لله بأن يقول صلى الله عليه وسلم قلت أمين كرويد أمين معناه كده أمين خبر اسم فعل معناه زي الرفض اسم دي معناه ده فعل معناه استجب دعاءك معناه ده تقدر تقول دعاء قبوله آمين سري واي معناه ده الحمد لله خد عادة تقدر تقول قبوله إذا اسمه خبر اسم متوجه فحديث شريك راجين النبي عليه السلام إمام ولا غالين ويفضل فميرات عشان تأكل زورة واي إمام خذهم آمين واي مقتديان تركيس هم آمين واي ملائكة هم آمين واي إذا أتى أمين كده ملائكة أمين سنة برابرش على فقد الدعاء والخداع فقد ذلك الدعاء على فقد سنة مستقيمة برابرية نقول إيمان بواي مقتديان بواي ملائكة هم واي وحتى أمين كده ملائكة نصر برابرش ندابة تشكيش لأغا دعاء قبيز أمين الحمد لله فار لك مخرج شكر بيواي بمخرج تخو أبسك برخلاصي أو تتفادك برغة بيش على اسم بنش كانت مكتوب أصلي وفي جواجي بناش أفاك بركة الاستكيف وتفاد برضه معلمين خلق خبرين إنه آمين درس مهد الحمد لله بالله واسم ده آمين فزورة ويتفكار كفكرار ويتفكار والنبي عليه السلام سبحانه تلقيه من كل شيء فجنوا أحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام فزورة هو آمين ده أول سبق مواورد ورست بدأ فرع سبق مستقبل يقول آمين دون فزورة كوي برضه لكن الوصل السؤال يعرف عملت ده حديث عن الله إمام رحمه الله رحمه الله تعالى فجنوا أحاديث كما رأسي يا النبي عليه الصلاة والسلام قلت لي آمين ثلاثة وي ألف القرآن الكريم شرازي تشي خداي فاكس خدعات وي ودعوا ربكم تضرعا وخفية وإن كلمة درس دعاء وي تختل ربك تضرعا فعاجزين وخفية تذكرات القرآن ويتذكرات الإمام صلى الله عليه وسلم القرآن تبرك والحديث الإمام مش بدل ما تصدقش في حديث كافة من قول سبيل ما بالنجاة سنتبار حديث نقل سيدي بالزور وعلاهم ذكرار وعلاهم واسمه فداخل روح يسوك بكني واحد ملكه برا أغدي آيات كريمة سرش آيو برابر وكاقا بي عمال وسي الآيات سر أغدي استغفارات ودعاك وي فتوضروا وقفوا في أسر فكرارة دي سنيج على إذا دعاك بي على إذا سبتور ما أنا أسمان جوا رسول دعاك خداك فأولي قفوز رفض كرارة دعاك ودغر روز جو إنه آمين خم دغر كم الإمام صلى كرارة على آمين دعاء قرآن أنا دعاء المقبول كده كل دعاء إنه ظهر دعاء كتبي قانوني كل دغري شرك شيء أو لو جاءتنا كراري يجري فزور دعانا ولذا فقط أولادنا أولاد اختلاف الأشياء من فزور هو من زمان فاسد دعوي الفزور وما تفاهم من عليه السلام كرارة في الأولاد الإمام أبو رحمه الله إمام الشافعي رحمه الله وياه فزور في الأولاد إمام الشافعي عندنا جاء لسان حديث في شيء ما أبو رحمه الله عندنا لسان حديث في شيء الإمام صلى جاء حديث تربية ولي أكو آيات تبعث سر براراسه وعلى أحد غير يتسق وتغلوا فعاجزي أو فخفية وخموشيك وتخلوالي فبير زور الشور سرمنا فكا دخل سدوحات على فاقة سخرون إنه آمين كرار وير مزمان يشبه مقتضي واي في الإمام واي سنبا ولغ ظالين واي بس بي الملائكة هم واي أو ده زير النبي عليه السلام في كذا أتشع آمين الملائكة أن يسر برها برسو بس ده دعاء تشتغل فيه الحمد لله أول ما تجيو أول تركيب شو التركيب كتبية بيجي يشتغل فديك أول شرط الله يوم النزول التركيب شافن لا تروح من الرسالة القرآن لكن زم شرط الإسلام بل من الحمد لله مدعاة مدعاة شيء إثبات وحدانية الله
چې عبادت خاص د الله و د بل چا ونه هغه فقط ذکر الحمدلله چې حمدونه ټول الله لازم په عبادت هم درته کوي برای دلایل پیش کړ رب العالمین یو دلیل الرحمن الرحیم بل دلیل مالک یوم الدین بل فدلائل چې دا ثابت کړي چې حمد ټول الله حق شو برای تفریق وکړه برای بل چا ته عبادت هم نه کوي چې ګوره صفتونه د ورته دغه دلایل سره په دلایل چې مدعا ثابت شي نو خپل خبر الله بشاره سره چې عبادت هم خاص د الله کوم د بچا غنه کوم د ټول شایسته خبر حق ده نو د عبادت نه شي عبادت باندې او کومه من د بچا سره لا کوم رب العالمین دې کبر رب العالمین هغه په مقام نو چې کومه د ذکر ورکړي برته دی سبب نه تسخر خاص خدای په مقام فپاک برای اسلام امپراتیش چرته تاسو لکه دا کومه چې د غواړم د عبادت د تکوف د ټول سپورت سره سم لارم په ژوند کې راټول شي اهدنا الصراط المستقيم سدل على كما سدل دلایل روشنايي باید شي برای فرمانیانو چې د نجات لپاره کومه لار تاسو ولو د صالحانو لپاره کومه لار ولو د صدیقینو لپاره کومه لار ولو د شهیدانو لپاره کومه لار ولو دا څلور باندې چې په دې تاج احمد کړي ما سم یو تاسو نه